یوه اړینه مسله د ذوالحجې په میاشت کې ډېر انسانان معلوماتو پوښتنې کوي چې کله د ذوالحجې میاشت رانوي سي آیا بیا موږ نوکان پرې کولی سي که نه بریتونه کوچني کولی سو که نه سر کوچني کولی سي که نه د بدن زاید وریښتان لرې کولی سي او که نه په دې لږ وضاحت وکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم روایت دی اذا رأیتم هلال ذي الحجه کله چې تاسې د ذوالحجې د میاشت ولیدل او په تاسو کې دا اراده و توان او طاقت یو څوک لري چې هغه اختری وکړي قرباني وکړي نو بیا نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي فلیمسک عن شعره و اظفاره دی د لاس ونیسي د خپلو وریښتانو او د خپلو نوکانو څخه دا روایت امام مسلم رحمه الله نقل کړی چې کله یو سړی توان الله ورکړي قربانی پر ده باندې لازم سوي یا قربانی کوي او کله چې د ذوالحجې د میاشت رانوي سول باید دا سړی بیا نوکان نه کړي پرې او بریتونه نه کړي کوچني یا د بدن زاید وریښتان نه کړي دا مسله لازمي نه ده دا واجب نه دی دا یو مستحب عمل دی که چیرې په نورو ورځو کې د دغه میاشت د مخه چې کومې ورځې تېر سوي دي په دې کې انسان یا مصروف و یا خپلو نوکانو او بریتو ورښتانو ته پام نه و سوی ډېر وخت تېر سوی اوس دا میاشت هم په رانوی سوه چې په رانوی چې که لس ورځې دی نور نوکان نه کړي پرې بریتونه نه کړي کوچني بیا ډېر زیات غټېږي او بدنمای انسان ښکار کېږي بریتونه یې دلته په شونډانو کې پراته په خوراک ورسره مکروه کېږي نو بیا په دې صورت کې دغه مستحب پرېښول او هغه بریتونه کوچني کول نوکان کوچني کول دا افضل دی دا باید وسي اوس دا لازمي حکم نه دی چې خامخا ما درته وایي چې دا یو مستحب عمل دی او هم د هغه کس دپاره دی چې هغه قرباني کوي که قرباني نه کوي دا سړی چې کوم دی که پرې کړي هېڅ مشکل نه لري که قرباني والا لا پرې کړي به دې کې څه مشکل نشته دا یو مستحب عمل دی خامخا لازمي نه دی بعض کسان دا ډېر ضروري بولي چې د ذوالحجې د میاشت رانوي سي که نوکان هر څومره غټ وي که بریتونه هر څومره غټ وي بیا هم دی د الله سبحانه انتظار کوي هغه د انسان هغه چې کوم قدرتي الله سبحانه وتعالی دا ښایست جوړ کړی دی او په دې سنت کې الله جل جلاله عجبه ښایست دی چې دا بریتونه د انسان د کوچني دا هم سنت دی انسان ډېر ښایسته به ښکاري کله چې دا راژوه سي وشندان ته نوکان غټ سي او خوراک کې جراثیم و مکروهات دا ټول پکې ګډ سي نو د دې بهتره بیا دا ده چې انسان نوکان کوچني کړي بریتونه کوچني کړي د سر وریښتان که در حد زیات وي هغه کوچني کړي یا د بدن زاید وریښتان دومره غټ سوي وي چې هغه مخکې یا دېرش یا څلوېښت ورځې په تېر سوي وي خو بیا افضله دا ده چې دا وریښتان لرې سي لیکن موږ لازمي بول کوم شی چې لازمي دی هغه موږ کوو نه لمونځ دی زکات دی دا موږ پر وخت باندې د هر کم اړین او لازمي نه کوو کم چې غیر لازمي دی هغه موږ پر ځان باندې لازم کړي دا زموږ هم د ناپوهۍ علامه ده باید موږ په هره مسله کې د اسلام حکم معلوم کړو چې څنګه حکم یې دی